بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ ټاپک دی هول قرآن اینڈ بایولوژیکل ساينس. دا زمونږ پارت 3 دی. په دې ټاپک کې آیاتونه ډیر دي، نو موږ په درو حصو کې ډیوایډ کړي دي. په اولنو دوه حصو کې کافي آیاتونو ترجمه شوې ده. نن زمونږ پارت 3 دی. په پارت 3 کې چې کوم اولنی نمبر آیات دی نو هغه د سورة النور نه راغستلی شوی دی، آیت نمبر 45. دا د کلاسیفیکیشن په باره کې دی. کلاسیفیکیشن طرف ته اشاره ده. څنګه چې موږ ارګینزمز په مختلفو ګروپونو کې ږدو که نه، نو دغه شانتې الله تعالی چې کوم دی نو وایي چې یاره څیزونه الله تعالی پیدا کړي دي او دا مطلب مختلف قسم څیزونه دي. څه په خېټه باندې خویږي، څه په دوه خپو باندې ګرځي، څه په څلورو خپو باندې ګرځي. نو مطلب زموږ سره چې کوم دی کلاسیفیکیشن طرف ته اشاره ده. څنګه چې موږ په بایولوژي کې کلاسیفیکیشن په باره کې ذکر کوو، نو دغه شانتې الله تعالی په قرآن مجید کې هم وایي والله خلق كل دابة من ماء. الله هغه ذات دی چې پیدا کړی دی هر یو ګرځېدونکی څیز د اوبو نه. فمنهم من يمشي على بطنه. پس بعضې د دوی نه هغه دي چې ګرځي په خپله خېټه باندې. ومنهم من يمشي على رجلين. او بعضې د دوی نه هغه دي چې ګرځي په دوو خپو باندې. ومنهم من يمشي على اربع. او بعضې د دوی نه هغه دي چې ګرځي په څلورو خپو باندې. يخلق الله ما يشاء. پیدا کوي الله پاک چې څنګه یې خوښوي. ان الله على كل شيء قدير. یقینا الله پاک په هر یو څیز باندې قادر دی، یعنی قدرت والی دی. صحیح شو؟ بل دی زموږ سره آیات والارض مددناها. او ځمکه غوړولې د مونږه. والقینا فیها رواسیه. او پیدا کړي مو دي په دې کې غرونه مضبوط. الله تعالی وایي چې مونږ ځمکه پیدا کړه، په دې کې مو غرونه مضبوط پیدا کړل، او په دې کې بیا مختلف قسم څیزونه پیدا کړل. ټیک شو؟ نو وانبتنا فیها. او زرغون کړي مو دي په دې ځمکه کې من کل شیء موزون. د هر قسم څیز نه په اندازه باندې، مطلب اندازې سره چې کوم دی نو موږ هر قسم څیز په دې ځمکه باندې پیدا کړی دی الله تعالی وایي. ټیک ده؟ بل آیت دی زموږ سره وان لکم فی الانعام لعبرة. دا د څاروو په باره کې دی چې الله تعالی وایي چې یاره مطلب موږ څاروي پیدا کړل، په دې کې هم ستاسو دپاره پی پیدا کړل، او دا پی چې کوم دی نو په څکلو کې هم ډېره مزه کوي او مطلب ډېر طاقتور څیز دی. صحیح ده؟ نو وان لکم فی الانعام لعبرة. او یقینا په څاروو کې ستاسو دپاره لوی عبرت او سبق دی. نسقیکم مما فی بطونه. سکو مونږه په تاسو باندې د هغې نه چې د دوی په خېټو کې دي. من بین فرس و دمین. د منځ د خرشنو نه، یعنې د غوښانو نه او د وینو نه. مطلب الله تعالی وایي چې د دوی په خېټه کې چې کوم دی کوم څه دي که نه، نو هغه د دوی په خېټه کې خو مطلب غوښان، خرشنه وغیره هم دي، او دغه شانتې چې کوم دی نو د دوی په خېټه کې د دوی په دې بدن کې وینه هم ده. خو موږ د دوی د دې خېټو نه چې کوم دی ستاسو دپاره څه راوباسو؟ پی راوباسو، شوده چې ورته وایي. صحیح ده؟ هغه راوباسو موږ. لبنا خالصا. پی خالص یعنی پاک. مطلب مونږ چې کوم دی کوم پی دی، کوم بعضې خلک ورته شوده وایي، ملک چې کوم دی نو وایي هغه مونږ راوباسو د دې نه پاک، خالص پاک د دې نه راوباسو. سائغا للشاربین. چې دا خوشګوار او مزیدار دي د څکونکو دپاره. ټیک ده؟ بل آیت دی زموږ سره ان الله فالق الحب والنوا. یقینا الله سیرونکی یعنې شلونکی د دانې دی او د کجوري د اډوکي دی. مطلب که مونږ د غنم دانه واچو، که د جوار دانه واچو په ځمکه کې که نه پټي کې، نو هغه هم وشلېږي، او که مونږ د کجوري یو اډوکي واچو نو هغه هم شلېږي. صحیح ده؟ او چې وشلېږي نو بیا څه چل کېږي؟ د هغې نه بوټی راوځي. صحیح ده؟ نو یخرج الحی من المیت. راوباسي ژوندي لره د مړي نه. ومخرج المیت من الحی. او راوباسي مړ لره د ژوندي نه. مطلب الله تعالی چې کوم دی نو د مړ نه ژوندی پیدا کوي، د ژوندي نه مړ پیدا کوي. نو که مونږ وګورو نو مطلب که مونږ یو ایګ راواخلو که نه، انډ راواخلو، نو هغې ته وګورئ مطلب زموږ سره ګرځېدونکی څیز نه دی، او بس یو نان لیوینګ ورته تاسو ویلی شئ. نو هغه چې کوم دی زموږ سره د هغې نه چرګوټی پیدا شي، دا لیوینګ دی. یا که مونږ چرګې ته وګورو نو چرګې ګرځي را ګرځي، ساپکې د یو ځای نه بل ځای ته ځي ښه برابر، او د هغې نه چې کوم دی نو انډه پیدا شي. دا الله تعالی چې کوم دی نو د ژوندي نه مړ پیدا کوي او د مړ نه ژوندی پیدا کوي. دغه شانتې که تاسو د جوارو دانې ته وګورئ، د هغې نه د جوار بوټی راخیږي او د جوار بوټي نه د جوارو دانه راوځي. ټیک ده؟ نو دغه شانتې کوي الله تعالی. ذلکم الله فانا تؤفکون.
دا د قدرتونو مالک الله دی. نو بیا کوم طرف ته تاسو اړولی شئ، یعنې کوم طرف ته تاسو بیا روان یئ. دا څومره چې کوم دی نو نښې دي دې کې د الله تعالی ډېر قدرت دی، او تاسو په دې باندې سوچ فکر وکئ او په دې باندې چې کوم دی نو د الله تعالی شکر ادا کوئ او د الله تعالی بندګي کوئ، د بل چا بندګي مه کوئ.